بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلی. محترمینو یو محترم رو دا پښتنه کړې ده چې د قبله و طرف ته پښې ځغول او یا سړی په پروت بي د سي پښې قبله و طرف ته وي یا اسنه پښې قبله طرف ته ځغول دا د شریعت پرونه کې څنګه شارکوونکې اداره عبرتناکه کیسې او حدیثونه. علامه مفتی احسان الله شایق صاحب په خپل کتاب جدید معاملات شریع احکام جلد نمبر 2 صفحه نمبر 230 هغه په حواله سره د دوری مختار داري کړی دي چې د قبله و طرف ته بول کول یا پخانه کول یا داسې پښې ځغول یا توکل دا ټول امور چې دي مکروه تحریمي دي. البته چې سړی ناس دي بالښت څنګه لکړی یا داسې دیوالت څنګه لکړی ناس شاده قبله و طرف ته نو څه حرج نشته. په حواله د امداد المفتین صفحه نمبر 115. محترمینو د شان او ادب احترام کول پکار دی. وای با ادب با نصیب بی ادب بے نصیب چې دغه ادب بعضی داسې خلک اوس پیدا شوي دي چې دغه شان او ادب د خلکو د زړه سره باسي د قران ادب د قبله ادب بس پکاسه باترومان د قبله و طرف ته جوړوي یا شاده قبله و طرف ته ورګرځي یا مخ ته قبله طرف ته ورګرځي پښې ورته وځغي او قران و طرف ته پښې ځغولي هیڅ ادب نه کوي. بعد ادب نصیب بیا ادب بے نصیب ځکه مسلمانان داسې بے نصیب وسوله چې د قران ادب او احترام او د قبله ادب او احترام دا عظمت د دې د زړه سوواتي نو چې دا د زړه سووزي د ادب او احترام نو بیا عملی ژوندۍ هم د دین سره خالی وي. نو محترمینو دغه شانو ادب احترام کول پکار دي چې څونه ادب به هغه نصیب والای وي. والسلام.